درنو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي. چې کله رکوع سجدې ته ولاړې په رکوع کې دا ویلی چې سبحان الله وبحمده الله اکبر لا اله الا الله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. سجدې له ولاړې خپل سنت کوي، خپل نفل کوي، خپل وتر کوي. په سجده کې خوند کوي چې زه دا سجده وژده کما. په سجده کې دا ویلی سي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. دا دعا کولی سي، بالکل یې کولی سي. بیا د ملایانو خبرې کې په مخه درلې قطعا مور ته ګوره زه دې ذمواره یم د دې خبرې، خو دغه ذکر و اذکار خامخا کوي. کله کله یو سړی سروزې لره تللی، کله عمرې لره تللی، کله حج لره تللی، کله مطلب په سفر خوند ورکوي چې زه تهجد لمونځ وکړم. تهجد لمونځ 2 رکعته لمونځ دی یا 4 رکعته دی، د خالي اخر 10 رکعته 10 سورته چې دی هغه زده دي، خوند ورکوي چې دا زما لمونځ نیمه ګنټه وشت کما. نو خو راولاړ څه په دا رکوع کې ډېر د الله لوی ذکر کا، یعنی سبحان ربي العظیم 3 واره وایي، 103 واره وایي سبحان ربي الاعلى 2 واره وایي. په سجده کې مثلا راولاړ څه 100 واره وایي، دا ستا کار برابر، دا ستا لمونځ برابر. او پر دغه لمانځه بیا خوند واخلي که رښتیا او که ګپ اجتماعي سر کښته پورته کوي، دا نو په الله هم پسخند دی، په لمانځه هم پسخند دی، په دین او په قرآن هم پسخند دی. دا نو سړی به کافر نه وي، په دا لمانځه به کافر سي. سړی به کافر نه وي په دا توهین د لمانځه، دا اهانت د لمانځه و بیا دی کافر سي چې لمانځه ته په دونه کم نظر ګوري. نو خیر، نن سبق کې پیغمبر علیه السلام د ابو موسی اشعری سره روایت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي، بخاری شریف حدیث، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. چې مثال د ذاکر د نه ذاکر مثال ورکړي. یو سړی ذکر کوي، بل سړی ذکر نه کوي. د الله رسول فرمایي داسې مثال یې دی لکه د مړي او د ژوندي. اوس دغه ژوندی تر مړي څونه اعلی دی. لمونځ کولی سي، زکات ورکولی سي، حج کولی سي، تبلیغ کولی سي، جهاد کولی سي، د قرآن تلاوت کولی سي، د دنیا ښه کارونه دی کولی سي. مړی دا کولی سي یا نشي کولی. نو معلومه دا شوه چې دغه ژوندی تر مړي ډېر اعلی دی. هغه په دې چې و ژوندي ته د عبادت ټولې دروازې خلاصې دي او مړي ته د عبادت ټولې دروازې چې دي هغه بندې دي. نو د الله رسول فرمایي چې کوم سړی ذکر کوي د هغه مثال د ژوندي، او چې ذکر نه کوي د هغه مثال د مړي دی. نو لهذا چې ما او تا اوس ګوره یو سړی ذکر نه کوي، ما او تا خو مړي دي ته وایي چې په ادرا کې په قبرو کې پراته دي. د الله رسول و دې ته هم مړی ویلی دي چې کله یو سړی ذکر نه کوي او یو سړی مطلب ذکر کوي، د الله رسول و دې ته ژوندی ویلی دي. ژوندی کنه چې ذکر نه کوي، د ذکر سره لکه دا دغه مړي نه دي یاد کړي. یو سړی ذکر کوي بل نه کوي، دغه چې کوي دا ژوندی چې دا نه کوي دا مړ. نو مړی به چاته څه په شاور سي صحیح. نو لہذا د الله رسول فرمایي تاسو ذکر او اذکار ډېر 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 دومره کوه. د الله رسول فرمایي چې خلق وتا ته لیونی ووایي، خلق وتا ته لیونی ووایي، دونه ذکر کوه. او یا منافق سړی وتا ته چې شو وایي ریاکار ووایي. دا لکه دا ریاکار په مجلس کې ناست دی ذکر کوي، نه یو په دغه بیان کې ذکر دا به نه کوي. دا زه د شایم دا سبق ځای دی، دلته به ته په رکشسته ذکر نه کوي. یا خطبه شروع ده د امام یا بیان شروع ده، تا تشبیه راایستلې دي، دا ګپه ده. صحیح د دې دا معنا ده چې مولوي صاحب زه به دواړو خبرو ډېر ښه پوهېږم. غوږ به یک وخت یو کار کولی سي، خوله به یک وخت یو کار کولی سي، دماغ به یک وخت یو کار کولی سي. صحیح سنو. نو لہذا ته دا مه کوئ چې دلته خطبه شروع ده تشبیه تا راایستلې دي، دا بیا ډېر حریص بلل کېږي چې زه ذکر کوم، بیا دا ته ذکر نه وایي، دا ګپه دې ته بېوقوفي ویل کېږي. نو چې کوم سړی ذکر کوي هغه ته الله د الله رسول ژوندی ویلی، او چې ذکر نه کوي هغه مړی دی. یا مثال دا دی چې کوم سړی ذکر کوي دا هغه مثال د ژوندي دی، او چې نه کوي دا هغه مثال د مړی دی. نو ما تاسو خپله خوښه ده چې ځان په مړو کې راولو کې په ژوندی کې راولو، په مړو کې که په ژوندی کې. دا زموږ الله والا، دا بزرګان، دا پیران،
دا داسې د خانقاوي چې لري خو ټګي د ټګي چې وباسي د مابین ځه اسې د پیر او د ملا او د آغا او د سید په نامه کښېنستلی ناستې ټوله ورځ په زنانو در باندې تېره سي پر دې دم کوه پر دې چوک کوه د دې څه کوه د دې څه کوه دا نه الله والا نه دي الله والا الله والا داسې دي عزیزانو مجدد الفسانی صاحب فرمایي مورد دې ته وایي مورد یو پیر دی یو مورد دی یا مورد دې ته وایي چې په 20 کاله باندې چپه وژه ملایکه نه دي کرامن کاتبین چې کوم بلل کېږي دا چپه وژه ملایکه چې کومه ده و دې ته په 20 کاله موقع د ګناه نه ور کړی چې دا ګناه ولکې دې ته مورد وایي صحیح نو چې د مورد هغه حال دی نو د پیر بیا څه حال عزیزانو دا هغه پیران دي چې دا روزانه په شواروز کې اویا زره واره لا اله الا الله لا اله الا الله اویا زره واره وایي اوس به سړی وایي یاره مولوي صاحب وایي نو اوس خبره ده چې اویا زره به سړی ذکر کوي ادا کېدلی شي دا و چې څوک همت نه لري د هغو دپاره دا ګران دا درواغ دي چې همت نه لري چې لري زه اوس هم داسې ملګري لرم چې دا په روزه کې ماخستن د وتر بعد پرې 2 رکعات لمانځه ودرېږي پیشلمي سمه کې قرآن ختم کړي صحیح مشتي خو هغه سوا سپاره تراویح راکوي نو څه حال مي څه جنجالونه څه ورور اعتراضونه دا قاری دا حافظ دا ملا دا قاریز دا مفتی دا حافظ دا ملا صحیح په 2 رکعاتو کې وسم قرآن وای قرآن دا په خواني د حضرت عثمان رضی الله عنه د امام ابو حنیفه کې سند درته کوم دا په داوس کې هم دا څنګه ما په یاد دي مستالبي شپې مش په ګجراوالي کې وو نو زموږ سره یو شمول غری را سره وو قاسم نیمه دی مولوی قاسم هغه حافظ د قرآن اوس مدینه شریفه کې نو هغه د پیغمبر سم د ولادت ورځ ولا پیغمبر سم پیدا سو نو سار مرچې مې وکړې بیا راوته بیا چې منې کښینو چې نن پیغمبر سم چې ختم کو چای واسه پاره وایلې چا دوی ویلې چا درې یعنی موږ ته سار به 9 بجې بولې یا څه پورته کښته د غوړ ټیم بولو درې درخت لاندې په چمنې کې کښینستلو 11 بجې ولې چې دا حافظ دا مولوی صاحب را ولاړ طالب دا را ولاړ څنګه سوچو سپاری دی ویل قرآن ټول وی الحمدلله په پیغمبر علی السلام قرآن می ټول په پیغمبر علی السلام بشو اوس ګوره چې سړی ته ګران نه هغه دا خبره نه مني چې سړی کوي هغه په نیمه ورځ باندې قرآن درته وایي علامه شمس الحق افغاني صاحب ډېر زورور عالم دی ډېر انتیک عالم دی ډېر زورور داسې علم الله ورکړی و چې نو دی وایي په مدینه شریفه کې یو سړی اوسېدی په شواروز کې 14 قرآن وایي په شواروز 24 غنټې کې 14 قرآن ختمول ادا چې لږ خاصه د دماغ د خوا د ذهن د خوا څه د منافقت لاره پکې ډېرې کالکولیټر راو بس ارشد المنځ کوي فرض المنځ وو د ډوډۍ خوړل وو د خوب کوي وو لیټشن لرتلی بیت الخلا لره وو ته حساب لګو ارشد د خپل 3 منټه کې واسه پارس ولا صحیح خبرې کوم دا خپل منافقت ظاهروم چې کله یو سړی مرتي خسال منځو کوم پریوس چې پریوس بیا پر 8 بجې پر 9 بجې راپورته شو سهال منځ بعد یو سړی قندار ل روان سوی ما ته پر 9 بجې راپورته شو د قندار ل ورسېدم چې دایم کوم د ملګری سره الکه خو زه اوس پرې وتم چې راپورته ته قندار ل ورسېدې یو روان دی بل پروت دی یو ژوندۍ دی بل مړی دی یو په حرکت کې دی بل نه دی په حرکت کې هغه حرکت ولا غځي ته ورسېد صحیح څه دا چیز دی دا کمال دی د داسې خلکو چې دا خبره دماغ ته نه رسیږي دا د دې مثال دی لکه غره لره ورسه څونه دونه ډبره لکه د اسمان ماجت راواخه دا د زورو کالو سفرتای او بل خاطر ورسه چني معمولی سور میږي په خوربین کې نه معلومیږي چورتوالي قتل دلته دې ساتکې ما چې وګره ډبره هغه ځای ته رسیدلې دا ولی ډبره حرکت نه کوي دا میږي حرکت کوي دا چې کله سړی حرکت کوي په هغه کې بیا ډېر وسار سړی د خپل پیډ راواخي چې په خوا زرا لمرو ما دا کار نه وځه په نیمه غنټه په یو غنټه کې ما دا کار کوي وسه په 15 منټه کې کوم ولی دا هغه رقم چې سړی و ذکر ته او قرآن ته ټیم ورکی بیا وتاغه قرآن چې په خوا د په یو غنټه کې مطلب سپاره ویله وسه په څو کې وای وسه په 2 منټه کې وای عام حافظ چې کوم دی عام حافظ قاری 15 منټه د 2 منټه ما به څه سپاره وای 15 منټه
اوه منټ په مابینځ کې سپاره وایي. اوس اندازه ولګو په یوه غنټه کې څو سپارې ویل کېږي؟ صحیح سلو. بیا چې نور قاري یو ډېرې زده یي اگر څوک انسان یې تصور هم نشي کولی دې خبرې. انسان د دې تصور نو دا سړی لري هغه نو دا د دې پر ټول داسې اولیاء سته چې په شواروس کې اویا زره واره وایي لا اله الا الله لا اله او څوک په خبرې ژوند څوک په خبرې ژوند دغه څوک د الله رسول فرمایي بخاري شریف حدیث دی څوک ذکر کوي دا ژوندۍ په مثال او چې نه کوي دا په مثال د مړي دی. صحیح مشتي په مړي کې شمار د ذکر په حواله مشت په مړي کې شمار یا کله کله داسې یو هغه خالد ټیسټ استولې دی یو امتحان دی کالج یونیورسيټي کې سم زده هغه نو بیا راشي ماجد کې ورور ته ماجد بندې دی لپاره نفل ولاړ څه زده د ټیسټ راتلو پر دی پر ذکر دی پر عبادت چې بدا خبر سو پوسو چې الحمدلله شکر دی ټیسټ صفا دی بیا په کال نو ویني په ماجد کې مش غرضیان الله رب العزت ته غرضی سړی نه دی خوښ. صحیح رابعه بصری به الله ته ویل ولي الله جنت وسوځه او جهنم اور مړ کړ زبا اغرکم الله کوم لکه څنګه چې تا وایي زینه د جنت ته تمنا ده پاره کوم نه د جهنم د خوف ته پاره کوم. امام غزالی صاحب فرمایي چې کوم سړی په دې خاطر عبادت کوي چې یاره ماته الله جنت راکړي دا خواهش پرسته دی او کوم سړی په دې خاطر عبادت کوي چې خدای ماته جهنم وساتي دا ډرپوک دی دا بیرندوکی دی. صحیح او کوم سړی چې د دې د پاره کوي چې زه الله راضي کوم نه د جنت تمنا نه د جهنم څخه خوف دې ته بیا بندګي وای عبد دې ته وای اصلي اوریجنل عبد هغه دې ته وای چې زه د عبادت د الله د پاره کوم. یو بزرګ وای الله ستا په خدای دې زما قسمي زه ذکر کوم عبادت کوم تل ما راځي سما جهنم لره واسطه زه خوشاله یم په دې خبره تر دې چې تل ما ناراضه یم ما جنت لره واسطه زه ستاره رضا غواړم زه نه د جنت تمنا لرم نه د جهنم بیریږم تل ما راځي چې تل ما راځي چې بیا ما جهنم ته واچوز ما هیڅ پروا نشته. او یو سړی چې دی هغه بیا وای یار ذکر کوه ډېره پیدا کوي ډېر دا عبادت وي ډېر خدای په در سره راځي چې دونه حور دونه غلمان دي دا چیش دی دا خواهش پرست دی او مشتي دا کې څوک د الله د خوف نه کوي د جهنم د خوف کوي دا بیرندوکی بلل کیږي دا غلام دی او چې څوک د جنت لپاره کوي دا خواهش پرست دی او چې څوک د الله لپاره کوي دا اوریجنل عبد دی. دا د انبیاء شی ودا دا د اولیاء شی ودا دا وی الله زستا لپاره عبادت کوم نه جنت غواړم نه حور غواړم نه د جهنم بیریږم بس دا څون دې ته کمال ویل کیږي او مشتي په دادو کې د دواړو جنت په غواړم د جهنم په خلاص ته ونستا عبادت کوه دا غرض او سجده چې سړی کوي هغه د الله لپاره الله لپاره وک الله راضي کوي نور که په داغه سجده کې ته الله راضي کوي جهنم لره لاړ هیڅ پروا نه لري. الله راضي سوی جهنم هم دغه مخلوق دی لکه ته لکه ما ته چې مجبور یو جهنم دغه مجبور جهنم خپل کمال نه لري جهنم خپل مطلب ملکیت نه لري چې زه په ما کار پیږي جهنم هم د بل چا په کنټرول کې دی هغه څوک هغه الله دی. عیسی علی السلام فرمایي دا هغه چا سم بیرل چې خالي وجلې دي سي دا هغه چا سم بیرل چې وجلې دي هم سي او جهنم لري دي مستولي سي هغه الله دی. صحیح شو نو مثل الحي والميت رواه البخاري دا فرق داسې دی لکه د مړیو او د ژوندې کوم سړی ذکر کوي او کوم سړی ذکر نه کوي. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ذكر لا إله إلا الله أفضل ذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي. ګوره دا مشتي هر ورځ پښتنه کو یار یو د ذکر راوښه بس شاغه ذکر زکه دا عوامو به خدي راټه غلطی ده یار یو د ذکر راوښه بچ زاغه کوم بیا نه ولادت د ملای او نه ولادت د ذکر ورشي پاغه کې خدای او رسول ګټ وټ اکسه جوړ کړی سړی په کافر کیږي په خبرو باندې بس دی راغلی نه ولادت ذکر کینی نو د الله رسول فرمایي بهترین ذکر چې دی بهترین ذکر هغه لا اله الا الله
دا ذکر د جبرئیل امین علیه السلام د پاره هم دی، دا د میکائیل د پاره هم دی، دا د آدم علیه السلام د پاره هم دی، دا د ابراهیم علیه السلام د پاره هم دی، دا د موسی علیه السلام د پاره هم دی، دا د محمد رسول الله د پاره هم دی، دا د ابوبکر صدیق د پاره هم دی، دا د تور بلال حبشي د پاره هم دی. دا زما استاد د پاره هم دی. ٹھیک سولو لا اله الا الله لا اله الا الله. بیا وسل واره چې دی وای بس او بیا په اخر کې یو محمد رسول الله سره وای لا اله الا الله. دا ذکر دی محمد رسول الله یو ور سره وای. مشته خو لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله ذکر نه دی، دا عقیده د عقیده. لکه المنځ خو صلات خو ذکر نه دی. یسه په تسبیح باندې وای صلات زکات حج، دا خو ذکر نه دی. خود حج کول عبادت دی، خود المنځ کول عبادت دی، خود دا روزه نیول دا عبادت دی، نمونه نه دی عبادت. دا هغه محمد رسول الله زموږ نبی دی، زموږ عقیده ده، خاتم النبیین دی، د نقش قدم زما استاد لپاره د الله رضا ده. وسره ولاړیږي د پیغمبر علی السلام نقش قدم خپل کا په دې به الله ته ورسیږي. او کچیر ته خالی محمد رسول الله وای نور په سنت شرمېږي. دا چې دی دا توهین دی، توهین. نو ځکه ته څه وای لا اله الا الله لا اله الا الله یا بیا الله الله ډېر زور ور ذکر دی. سبحان الله چې سړی په عادت سي تیوار په عادت سي چې په عادت سي بیا چې نه وکي دا سدي لکه د نشي دوا، لکه د نشي ګولې سړی ماخته ونه خوري بیا چاله خوب نه ورځي. ډېر خلک ستا داسې چې سړی په الله الله عادت سي تر آساته خوب نه ورځي، د آساته چین بېچینی، در آساته د سکون و اطمینان نه درڅوې الله الله ویلی. صحیح شو؟ دا چې کله یو ور سړی په عادت چې نه یې زما ستا وارو یې هغې لکه دا دونه کیسه نه لري، دا خاص خبره نه ده. ټیک شولو؟ نو موږ غرضیان مقصد به جنت دی، مقصد د جهنم څخه خلاصون دی. الله مشهور العیاذ بالله. نو بهترین ذکر چې دی هغه چی دی لا اله الا الله. موسی علیہ السلام ډېر په ارمان والله ته ویل ولی الله دې تور راوشه زب په هغه تا یادوم. صحیح لکه زوی چې امور ته وایي چې ا دې زب تا یادوم دې نقشه راک، یا کور والا خاوین ته وایي دې نقشه راک ته په سفر روانې زب تا یادوم. صحیح دا مثال در کوم مثال. اوس به سړی بیا ولاړ شي دماغ به کار نه کوي. شو مولوی صاحب تاسو سړی وو کور والا سره یو ځای کو او دا مثال د الله سره ورکړي. صحیح شو؟ دا رقم سړی دی ولاړی دا واسطه دماغ علاج وکړي. نو دا زه مثال در کوم د نمونه، دا مثال در کوم د نقش. موسی علیہ السلام الله ته ویلی او دای تورې راوړشه چې هغه نقش یې زبتا یادوم په دا باندې بس ما استاد یې رابطه الله ورته ویلی والله اله الا الله. دا وایي موسی علیہ السلام ولی الله د هغه جهان وایي. اګر اوس ما د څه فرق دی؟ یو داسې تورې راوړشه چې زه وایم الله داس ما استاد پاره الله ولیا هغه تورې داغه دي. ومځکه واسمانونه دا په داغه حال کې یو لوی ترازو چې الله جوړ موږ ته خنس جوړولې. دا د دې ترازو وی په لې تور واچو پر کاغذ باندې ولیکه لا اله الا الله. څو کاغذ راځي ته حساب ولګا. دا ترازو دا باندې په لې تور واچو ته الله فرمایي موسی علیہ السلام ته د ازما لا اله الله وایي یو زما سما دا ټول کائنات، دا عرش، دا کرسی، دا سمندرونه، دا ومځکه، دا اسمانونه، دا لمر، دا سپوږمۍ، دا ستوري، دا مخنی ټوله دا د میزان په یو پله کې واچو او لا اله الا الله پر کاغذ ولیکه. دا بلی په دې ته الله فرمایي الله و اذا لا اله الا الله ور باندې بهاري هم دی وزنی هم دی. صحیح لا اله الا الله لا اله. بیا داس نه غواړي، غسل نه غواړي. صحیح هر ځای چې زړه دی غواړي بسم الله لا نه غواړي چې یاره ته خامخا اوس بالله او بسم الله وای بیا به ذکر شروع کړي. نو اوس ته په دکان کې لا اله الا الله لا اله الا ګرا کړه لا نه شي ستا و یا ګرا کولاري چې ولاري ته نو بیا بسم الله شریف وای یا لا اله الا الله لا در دې په ګرد کائنات کې در دې بیا اسانه شي نس. کسړی خپل کور والا لره ورتي والله ګران کار دی، کسړی بابا لره ورتي والله ګران کار دی، ک یو کیلو بینډي اخستل والله ګران کار دی، یو پاو غوړي اخستل والله ګران کار دی، یو قدم د دې ځای الته اخستل والله ګران کار دی چې اسانه کار دی. هغه لا اله الا الله دی. غسل دې نه غواړم او داس دې نه غواړم، مسله دې نه غواړم، ماجد دې نه غواړم، صفا کالی دې نه غواړم. صحیح شو؟
بلا خو د دې په ملا آسان نه نو چې نستا اوس الله فرمایي ما یادوا لا اله الا الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے سړی ان رجلا قال یا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به. یا رسول الله دا د اسلام خبرې خو به خډيري دي، د اسلام خبرې دون ډيري دي، زما تر وس وتلې د زپښ ورسېږم یو داس توري راوشه چې بس هغه کوم بس بیا کار خلاص. د الله رسول الله فرمایي سید لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي. الله رسول الله فرمایي بس نو آسان خبره د دین او اسلام خبرې ډيري دي ول آسان خبره ده خپل جبه نو د ساته د الله په ذکر نه جبه سره شور بیا حرکت بیا نو ده یعنی خپل جبه په حرکت کې ساته الله الله لا اله الا الله سبحان الله الله اکبر زړه دی غواړي هغه ذکر چې الله او رسول الله شولې ما ذکر ما در شولې دي ملا در شولې دي پیر در شولې ټاک در شولې دي دا مکوا ونز العیاذ بالله زبن خپل خبره څنګه درته وک ونز ما خبره به څو اعتبار لري د محمد رسول الله د بچو لري صحیح نو محمد رسول الله چې کوم خبره کړي زب ما کوم ته ما کوم بیا په پیران سمت فل یمتع شکر را ورشه دا زړه به څه تسلی سي هغه نو بیا دای تور ورشه چې بیا هغه نو څه د نیکه جوړ کړي څه داغه نیکه څه جوړ کړي هغه الله او رسول چې جوړ کړي هغه پاتې دي. نو قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بس دا یو خبره در شیم د الله ذکر ډیر کوه چې راپورته شي دا مين خو د خدای بیچارهګان است خدای بیچارهګان خو د رښتیا وي است کله سړی وویني سلام نه وای سلام دی نه وای زه غسل نه لرم نو غسل د سلام سره څه کار لري چې لا اله الا الله ویل سي او الله ویل سي نو سلام ونسي ویل ولا کوم بچنیوالي اوریدلی شنیوالي اوریدلی دا نو چې لمنځو کلمه او ذکر د ګرد شنیوالي نو ځکه څه بیان شنیوالي نو څه سره ور جنت سیده نو دا غسل نه لري لا وای لا اله الا الله یو قران نسي ویل غسل نه لري او یو مسجد ته نسي راتللی طواف نسي کولی صحیح دا بس هغه څه خبرې دي قران لاس نسي وروړي چې سړی غسل نه لري او نه قران لاس وروړلی سي نه ویلی سي او چې غسل لري او داس نه لري لاس مور خلو وروړلی سي خله دا معنا ویلی سي صحیح څونه اسانه خبرې دي وسون خلک زغلی یاره یو داش ټول راوښ لالچان ته یو داش ټول کله دی والا کوی نه هغه اتواب کې خلک کښنی غړي د کچې په غوته بیا دې اتواب شورتونه شماري چې وسو شپارسو څوس دلته بس مرسه کله څوک ناشته نه دنه زره پروندای صفاق رایلی یو نیم سل په درلو دی هغه پر زره کړی په غاړه باندې د سونی کښنی چین صحیح او موبایل کې بیا وګوره یو نیم سل نمبرونه خو خالد بل چا دی دیم کړي په لاس کې چشکه ولا ذکر کو ولا هغه په سره کو هغه څنګه سره خلک مخته بس و یو چا سره ناس ما ډېر شمول غره مولوی صاحب اما پرون بیان مسله کې خبر رااله ولداش معاشره تبادا ولزرا ولاړ سومه ماخستان خوب نه راتلې دیخ ولما نو میکرار موبایلان دولرم یو خپل آی ډی لرم په بل نامه بل آی ډی جوړ کړل چې جوړ مې کړ پر هغه باندې انجلۍ نم کښې شوی چې کښې مې شوی په 2 غنټې کې 200 کسان رااله 200 په 2 غنټې کې 200 کسان ریکوست بولی دا رااله خالي مطلب ولسو کې دیار زما وکیو کې څنګه سواله دا خالي رااله خالي ما د انجلۍ نم پکښې شو دا جو زمولي صاحب بیان ما ورو بیا دا لارم په مخاخسي دا دی ورنه دي سړی ودا تنارته د غیش بندي واچي صحیح تبلیغ کې واخم لګي او بیا دا سلسله شروع کړي دا دی ورنه دا ګرم تنور دا وای ته په سر باندې شي صحیح دا دی ورنه دي چې سړی دلته په مسجد کې تعلیم کوي نه ولاش وزيمه وي صدقې بس دا الله او رسول خبره کیږي دا باندې روز دا د صدخور زوی دي دا دروغ زن دي دا پراډ دي دا دوکباز دي دا چلباز دي دا په وای دی باندې سلسله انجونی چې دا غره ګر کړی دي دا څنګه خبره الته کله څوک ما به مولوی صاحب سره سره نه غواړي چې ولې نه غواړي ولا اکثر په لیاقت بازار کې ووینم شجم ډیری دیم دالته ګرځي
نو چې مولوي صاحب په لیاقت بازار کافر کیږي نو ته چې په سینماو کې ګرځول نه چې ستا به څه اته چې بیا خلاصي کړي دي چې سلسله شج دراګر کړي نو بس تا څه چې مولوي صاحب خالی په لیاقت بازار کافر او ظلم مذهب سے کوم ته عبد الله بن مبارک ته سفیان ثوری ته جنید بغدادي اشته مولوي صاحب څخه منځ کوي صحیح هغه خپل حال دي دلته د مولوي صاحب په حال پسې ابو الشاه ته ویل اوسه په د مولوي صاحب څخه منځ کوم مال ته دا پښتنه کوي د مولوي صاحب ته درس منځ درکې کې نه درکې دا پښتنه وکړه چې د املامات منځ راکې کې نه راکې دا مکو چې په د مولوي صاحب څخه منځ نه کوم نیکه جنازه قسم په خدای درک مې کول منځ مکواو کزما د مالی وي یا د بل چا د مالی وي خو ته زما د مولوي صاحب سره منځ نه کوم او قسم په خدای کولاړي چې پاسره چړې کې پیچلې چې زه پتا چې الله اکبر نو وایم دا خبرونه خلاصې ویل نو په 2 غنټې کې می وسوا یاران دا غیر شادي شته نه دا پالتوګان یا چې ودونم لري دا به ځای سیناکاران به لاري د لیواتت پیداوار نه دی دا به تاسو ته کوي صرف نه مې د انجلۍ ورک دا چې تصویر ورکې د رښتیا و انجلۍ دا المنځ دم تاوي دا د مولوي صاحب بیان دم تاوي دا د مولوي صاحب بیانونه شریعه دا دم تاوي دا چې بیا کله سیر وزیل رزغله دا دم تاوي دا چې بیا کله هغه غړیا په لاسکړی ذکر کوي دا دم تاوي 2 نمبر مکوا منافقت مکوا چل مکوا دوکه مکوا تا مکوا په ظاهر دي ځان هغه ښکارا کړی په باطن کې یې 2 نمبر صحیح سو دا په 2 غنټې کې دا کار شو هغه نو رسیږي په 3 ورځې کې نو د چا په کې جنو یا بل شي یا بل شي دا رسیږي او موږ قسم په خدای کې پیژنم د خدای په نامه کې پیژنم چې دې څنګه جوړیږي او سره کم کیږي یو ورم دا ګناه کړی د خدای دې توفیق نه راکړي خدای دې امتحان نه راکړي چې آی ډی اخلاص کړی ولاس 15 شل منټه نیمه غنټه اچ وخت لا ملګری شناخته ملګری چې دا د دې نمونه رالو په میټاوي دوی ستړي سم سارچ دې راتلو څنګه زمال میټاو مک آی ډی مې د ختمه ک دوه خلک باندې غدي یو ځای تللې چا سره ناسو نو هغه ته کاروبار څنګه دی یاره خو ودونه نسته په دامه است ولی وې د سفرې میاست او پښتنو خانه می خراب نیمه ژوند په محرم کې در باندې تیر شو چې واده نه کوم کوزده نه کوم د قتل میاسته نیمه په دې در باندې تیر شو چې اونو د سفرې میاسته د انو ناسې د انو بچیش کیږي ما ولا چې په برات کې د ودونه کړی دا څه زامن لراوړي دي اجتي په برات کې ودونه کړی دا څه زامن لراوړي هغه ودونه می ډیر نیک وخت سوي دي څنګه پاره غیاستا دونه پالتو کار جاوید چودري کالم لیکلی ولې وسړی ډیر مالدار سړی ولته د 15000 روپۍ لسی وای 15000 روپۍ نوټ او دای لسی وای دغه 15000 روپۍ ترجو کاوي دل د 15000 راخصل په دې کې د تاوان چې دا دای نه وای چې کاوسوي دای پر مخ روانو د لزر غټلې سوی او په دونه ټیم کې د خالي خپل 15000 راپورته کوي خلک دای مصروف دي چې 3 سکند دای د 15000 روپۍ نوټ راخلي دا د تاوان دي دا نوټ پرېږده پر مخ ځم تا په دونه ټیم کې لزر پیدا کول شي او خالد یو 15000 دی راپورته کوي خلک دای مصروف دي او زموږ هغه څه کوي پالتوګا خانه څنګه خانه خراب ده څنګه د شوڅ سره ژوند تباہ څنګه دروا څنګه 2 نمبرې بیا ځای سوپی موپیز ما یا سوپیانو سره نه لګي پر روډ او داس دی وچی پر روډ باندې پر بولو دی ناس دی دا کله کله دا موټر کې نه چې زنانه منانی دا الکوانو مخ تیریږي دی دا خبره سره وکي چې یا مور یا خور یا لور یا کور والا یا ولیندار د سره ناس دي د شرم بدلاسه دي خلا در باندې راشي دا څه سره وای دا غي خالد ته تیرې دي چې شخلاصه و نبی ذکر وای زموږ د پښتنو هغه جګری یار چې دی بولی هغه دادی چې تنو وزما خور تر څه وایي استا خور استا مور استا دای جګری یار دی اوس کبل چاورته وکي به دای مړی کی ټیک شو توبه ځوانانو تبایس تبا کله فیسبوک زامن یاست کله ایډیانو زامن یاست کمی خبري جوړ کړي دا ما چې کمی درته وکي در باندې لعنت دی لعنت صحیح سو د 2 نمبرې مکوي چل مکو دوکه مکوا یا خدای لاره په مخه واخه یا وس پر تړو ودرې ټاکل لاره په مخه واخه دا منافقت مکوي چې د ورځې مسلمان د شپې بیا کافر صحیح سو بس یو شی د ځان جوړ کیا بیا په هغه پس روان
پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فی الجنه. رواه ترمذی. سړی یو واره وایي سبحان الله وبحمده، الله په جنت کې یوه درخته د دپاره راشنه کوي. درخته به داسې درخته نه وي لکه زما او ستا د دنیا درخته راواقه. درخته به داسې درخته وي چې کارګر پیدا سو روان سو هله هله در دې درختې لاندې هله 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 دا کارګر به عمر پرسي 70 کاله 80 کاله 100 کاله به پرسي، درخته به خلاصه نشي. په جنت خو نو بیا دا هغه میلې چې زما باغ ته وګوره ستا باغ ته وګوره، زما جنت څو ښایسته دی ستا جنت څو ښایسته دی. خو هلته دغه خبرې دي. که ته وایه زه دغه جنت غواړم درختې دې نه وي پکې، دې ته بیا چی وایي؟ دې ته بیا هغه بېدینه سړی چې بس خالي دي ما خدای جنت لره بوځي ولاړ ولاکه د سپېره جنت لره ولاکه ولاړې شته که په یوه ګنټه کې ایډیټ جوړه سوې نه ده تا بیا ورلې بیا دې حال خالد د نجلۍ نه مې دی وای توبه. اول ځل اخبار کې بیان کړي نجلۍ والو سره انډیوالي و په دغه فیسبوک یا به انو قرار بیا یو ځای سره معلوم کړو چلته به سره غواړو. اخیر الله سره رالو یو لازم یاد کړی چې رالو هغه خپل خور دا ځکه په اخبار زما سره پروت وي هغه خپل خور توبه وای دا بلاین چې د جدید زمانه سره واقف دي نه کله درو زور پیسیا په وکیل مکیل نه یاس پتلون چا بس د ګوټو چر رسیدلې دا وای جدید زمانه سره ډیر نه واقف دي دا په دا نه پیږي نقطه په پیږي څنګه سو خور سره څنګه دا نو یو کار خالی یاد سره کول صحیح سو دا الله یو ازمایش دی عبرت دی سبق دی نصیحت دی چاته وشکاره کوي. ګوره کتن دا دنده کوي چې شته د پلانای په خدای قسم یو ورځ به داسې پیښ شي هغه سړی خپل لور چې بابا په وتلې نو لور چی شو لور ذکر وکړي شانم بیا بیان رسول څه چم وک بس کوم نو بس د الله رسول فرمایي سړی وای سبحان الله وبحمده یو درخت الله په جنت کې لرشنه کوي. او دا بلم ډیر غټ ورته حدیث ډیر ټیم رسوي. خیر الله دې پرده وکړي، الله دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي، الله رب العزت پر نیک لار برابر کړي، کدی پر بیکار لار روان پر بد لار الله رب العزت دې دا خراب لار زموږ لورنې زموږ خوندې زموږ د مسلمانانو بچیان ځوانان څوک پاتې نه لري هغه د حلال نکاح الله نصیب کړي، دا هغه کوم انجونی راواخلي. خدای پاک دې دغه نحوست دا بې عزتي دا بې دیني دا زموږ د وطن وباسي، زموږ د پښتنو د خاص کر د مسلمانانو سره دې الله وباسي. الله دې وینا ورته قبول منظور وګرځي، الله دې د مرګ پر حالات ور نصیب کړي چې موږ دا وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته